په خوست ولایت کې افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې فعالیت پیل کړ. د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې مسؤلین وایي چې خوست د لیکوالانو، شاعرانو او په خاصه توګه د ادب په برخه کې د افغانستان په کچه نوموتي ویاړلي لیکوالان او شاعران لري. دوی زیاتوي موخه یې په خوست کې د خوست تاریخي، ادبي او کلتوري اړوند موضوعات مستند کول دي. مرکز سربیره وغوښتل چې خوست هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. دغه ټولنه چې مرکز کې فعالیت کوي د خپلو فعالیتونو غیږه پراخه ده. موږ نه یوازې د سیمینارونو په برخه کې کار کوو، بلکې د مستندونو په برخه کې، د تعلیف په برخه کې او همداشان د ښوونیزو خپرونو په برخه کې. حتی زموږ ټولنه د خپل نوم لاندې یوه مجله هم لري، د ویب سایټ په برخه کې، د سوشل میډیا په برخه کې. غواړو چې په بېلابېلو برخو کې خپل خدمات ټولنې ته وړاندې کړو. په خوست کې شته لیکوالان او ادیبان د یادې ټولنې په فعالیت خوښي ښایي او غوښتنه کوي چې خپلې چارې دې دوامدار وساتي. یعنې اوس په خوست کې داسې یوه فعاله ټولنه نه وه چې هغه د ادب په ډګر کې، د فرهنګ په ډګر کې کار وکړي. نو دا ډول ټولنې لکه د نن چې جوړه شوه او یا نوره که جوړېږي، بې شکه په ادبیاتو باندې، په هنر باندې، په فرهنګ باندې تاثیر ځکه زیات دی. د پښتو ژبه، پښتو ادب دا یوازې په د ادبي ټولنو دې ژوندی ساتلی ده او هم ژبه ژوندی ساتلې ده، هم ادب ژوندی ساتلی ده. دې خوشحاله یو چې دلته مسؤلې ادارې د دې برخې فعالیت ته، ارزښت ته بیرته متوجه شوي دي او موږ له دوی غوښتنه کوو چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې دغه فرهنګي ادبي هلې ځلې نه یوازې بیرته پیل کړي، بلکې د هغو ملاتړ وکړي تر څو بیرته دغه خوځښتونه پیل شي. د یادونې وړ ده چې له دې څخه مخکې هم په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنو فعالیتونه پیل کړي.